سلامونه نیکې هیلې دوستانو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله. دوستانو، نن غواړم چې تاسو ته دغه پینډینګ او اویلیبل دغه دواړه والیټونه په خلاص ډول باندې تاسو ته تشریح کړم چې پینډینګ څه دي او اویلیبل څه دي. نو ورونو، مخکې له دې چې زه راسم د پینډینګ او د اویلیبل تشریح ته، لومړی باید تاسو ته دا یادونه وکړم چې هر کله چې موږ تاسو یو کاروبار شروع کوو، نو لومړی باید یو کاروبار وپېژنو. بیا چې تجارت ترسره کوو، نو باید د تجارت فکر ولرو، د تجارت حوصله ولرو، د تجارت تمام اصول قوانین چې کوم دي هغه په خپل ځای کې په خپل ځان باندې ومنو، مراعات یې کړو. یعنی مونږ که داسې یو څه نه چې هغه کوو تجارت او له هغې نه د چاپ د ماشین توقع ولرو، دا به ډېره غلطه خبره وي. نو ځینې ملګري دلته $100 یا $50 پانګونه وکړي، بیا د ورځې 100 مسیجې کوي چې دا پینډینګ نو اوس ولې اویلیبل ته نه راکښته کېږي او دا څه وخت راکوزېږي او څنګه ده 100 او 0 داسې مسیجې کوي. نو ورونو، زه به تاسو ته وپېژنم چې پینډینګ څه دي، اویلیبل څه دي، کوم وخت کې له پینډینګ نه اویلیبل ته پیسې راځي. لومړی خو بیا دا درته وایم چې دا کوم د چاپ ماشین نه دی، تجارت یا زینوس چې تاسو د یو طرف نه پیسې ورکوئ. نو دا کوم چاپ ماشین نه دی چې تاسو دې ته پیسې ورکوئ او سبا ورځ یې غواړئ چې دا نو ماته ویډرا څه وخت راځي او څنګه. نو دا خبره بیا کوم زه تکراري ورونو، چې تجارت وپېژنئ، د تجارت اصول وپېژنئ او د تجارت حوصله او انتظار غواړي. نو دلته پکیج دی، پاس دی کې 1500 مثلا، یا ستاسو هر څومره چې 50 دا پکیج په ورځني ډول باندې د دې څخه څه مقدار پیسې ځي بازار ته، کمپنۍ هغې باندې کار کوي، معامله ورباندې ترسره کوي. د هغې نه وروسته هغه پیسې، اصلي پیسې سره له څه ګټې راځي بیرته پینډینګ ته راګرځي. یعنې که درته وایم چې له پکیج څخه منفي کېږي دا پیسې او راځي پینډینګ ته، خو پینډینګ ته پیسې هم راګرځي او ګټه ورسره هم راګرځي. اوس په دې خو مو سر خلاص شو چې له پکیج نه پینډینګ ته راکوزېږي. اوس موږ تاسو پیسې په کار کې باندې دي. پینډینګ دا معنا چې انتظار حالت، د صبر حالت. اوس یو مشکل بل دلته دا ده چې اکثریت افغان میشتي یا پاکستان میشتي ورونه، یا هغه چې هغوی د سواد کچه ډېره کمه ده، هغوی په انګلیش ژبه باندې نه پوهېږي، نو هغوی ته دا ډېره مشکله او سخته هم وي. خو که څوک په انګلیش باندې پوه سي، اصلا دغه والیټونه دغه هر یو هیڅ کله تشریح ته ضرورت نه لري، ځکه دلته په ښکاره لیکلي مای پکیج. نو که د چا انګلیش زده یي، هغه پوهېږي چې مای پکیج څه معنا، پینډینګ بله څه معنا، او بیا چې څوک تجارت وپېژني هغه ته دا معلومیږي چې پینډینګ یعنې څه معنا، یعنې د انتظار حالت څه معنا، زموږ تاسو پیسې په انتظار حالت کې یعنې څه معنا، هغه پوهېږي د تجارت په اصولو باندې. نو کله چې زموږ تاسو پیسې پینډینګ کېږي، نو دا معنا چې زموږ تاسو پیسې په کاروبار کې بندې دي. نو پیسې چې په کاروبار کې بندې يي، کمپنۍ په هغې باندې کار کوي، نو موږ او تاسو څنګه د دې توقع ولرو چې په همغه ګړۍ دې هم زموږ تاسو پیسې په کار کړي، هم دې بیرته موږ تاسو ته راوګرځي ژر، په همغه ورځ دې موږ تاسو ته نغدې سي. دا یو ډېره غیر منطقي فکر ده، یو ډېر داسې یو فکر ده چې خپل عقل ته هم، که په ډېر ساده ټکو درته وایم، عقل ته هم د منلو وړ نه ده. نو ورونو، دغه د پینډینګ بلانس چې په دې کې هم اصلي پیسې جمع دي، هم ګټه پیسې جمع کېږي، دا د انتظار په حالت کې هر کله چې هغه کمپنۍ پیسې هلته چې کوم په قراردادو باندې دي یا په کاروبار باندې دي چې د هغې ځای څخه تایید کېږي، بیا هغه پیسې راګرځي. هغه پیسې راګرځي، ګټه یې د دغه پینډینګ څخه ګټه یې هر 100 ورځو کې، هر 15 ورځو کې، هر 17 ورځو کې، هر 25 ورځو کې، هر 10 ورځو کې، هغه نو فرق کوي. هغه ګټې مثلا داسې فکر وکئ لکه دلته دی چې دی 4م تاریخ، ورپسې 5م دی، ورپسې 6م دی، ورپسې 7م دی. دغه 5م، 7م او 6م تاریخ ګټې 25 ورځې وروسته له دغه پینډینګ څخه راوځي، اویلیبل ته راځي. صحیح ده، دا د څو ورځو ګټې همداسې په همدې ترتیب باندې. نو دغه د پینډینګ ګټې دا اویلیبل ته یا نغدېدلو والیټ ته چې په دغه ځای کې ښکاري، دغه اویلیبل یو دلته هم ښکاري، یو د هغه د کارت په سر کې هم سته، دا دواړه یو دي.
نو له دې پینډینګ څخه په هر 15 هر 15 هر 17 هر 15 هر 10 ورځو کې د دې څخه د څو ورځو ګټه راځي او اویلیبل ته راکوزیږي. او کله چې اویلیبل ته راسي په دې معنی چې نغد دې موږ تاسو سره کولی شو هغه ویډرا کړو ویې باسو. یو دا خبره. دوهم دا خبره ورونو چې په پینډینګ بالانس کې اصل پیسې هم جمع دي. ځینې ورونه چې په اویلیبل کې $14 یا $1 یا $2 په پینډینګ کې مثلا 40 دي یا 200 یا 400 لکه زما چې نو وای دغه ولې نه راکوزیږي لاندې. همیشه وخت همدا پوښتنه کوي چې دا ولې نه راکوزیږي او دا څه وخت راکوزیږي. نورونه ما خو دا اول تاسو تشریح کړله چې که تاسو د تجارت حوصله نه لرئ، د تجارت په فکر نه یاست راغلي، نو ښه دا ده چې لاړ شئ چېرته یو روزانه کاروبار وکړئ. تجارت حوصله غواړي. هغه پیسې چې دغه ورځني ډول باندې تاسو ته ګټل کېږي دا د تاسو حساب کتاب و، هغه ستاسو حق دی چې تاسو دلته ښودل کېږي. دا به ټولې تاسو ته درکول کېږي، خو دا چې کله د کار نه راوځي نو ورونو دغه پینډینګ کې دوه ډوله پیسې دي. یو ګټه پیسې دي، یو اصلي پیسې. ګټه پیسې لکه چې ما درته ویل هر 15 هر 25 هر 10 هر 17 ورځو کې دغه د هر چا فرق کوي، هغه راکوزیږي دلته او نغدیږي. او هغه اصلي پیسې دلته پاته کېږي. هغه دلته پاته کېږي ستاسو قرارداد چې کله پوره شي، لکه فعلا چې قرارداد 4 میاشتې ده، د قراردادونو به همیشه وخت چې موږ تاسو تړو، مثلا دغه قرارداد چې پوره شو دا 4 میاشتې دغه اصلي پیسې به هم راځي اویلیبل ته. دلته به په کارت کې تاسو ته وښیم. دلته پینډینګ کې دي مثلا فکر وکړئ چې $300 به زما اصلي پیسې مثلا $100 به ګټئ. دا $100 خو دلته راوځي په ورځني ډول باندې یا په هر 15 ورځو کې دلته راځي اویلیبل ته. دا $300 چې په دې باندې بیا هغې خوا نه نورې را روانې دي دا دلته راځي. دا به څه وخت ماته اویلیبل ته جمع کېږي؟ دا به څه وخت ماته دلته اویلیبل ته جمع کېږي چې کله قرارداد پوره سي. 4 میاشتې قرارداد چې کله پوره شي دغه پیسې د پینډینګ څخه چې هم دلته په دې اوس په کارت کې درته ښیم، خو هغه بل ځای کې هم پینډینګ او دا ځای دواړه یو څه دي. دا د پینډینګ څخه به راوځي اویلیبل ته به راځي. نو کله به چې اویلیبل ته راسي موږ تاسو دوه حق لرو. یو دا چې دغه پیسې چې اوس په اویلیبل کې د فکر وکړئ $10 تاسو پانګونه کړې وه او دا $10 تاسو دلته نقد شول. له دې $10 نه مخکې خو څو واره نقد سوي تاسو ته چې هغه یا تاسو ویستلي یا مو مصرف کړي یا هر بل څه. اصلي پیسې چې تاسو دلته راغلي اویلیبل تاسو دوه اختیارات لرئ. که تجارت ته دوام ورکوئ نو بیا به راځي دلته د ری انویسټ یعنی بیا سرمایه ګذاري کولو حالت ته به راځئ. ری انویسټ یعنی بیا سرمایه ګذاري کول چې تاسو ته نوی قرارداد خلاصیږي، او یا به د ویډرا اپشن ته راځي او خپله پیسې به وباسئ. دا دوه اختیارات دي. نو دلته مثلا تاسو کولی شئ دا مثلا اوس دا 250 چې دی زما کشبه کې یا د پاس کارت کې هم معلومیږي اویلیبل کې. دا به مثلا فکر وکړئ د نهایت د قرارداد دی او زه دوه اختیارات لرم چې یا دا وباسم یا بیا سرمایه ګذاري کوم. کله زه پر انویسټ په دې ځای باندې کلیک کوم نو بیا به ماته بل قرارداد بسته کېږي او دا پیسې به زما په کیش ته انتقالېږي او زما بیا به کار شروع کېږي. او که وباسم یې نو اکاونټ به مې اف کېږي او تجارت به مې په همدې ځای باندې ختمیږي. نو څومره چې تاسو ادامه ورکولی شئ ادامه ورکولی شئ، او که تاسو وغواړئ خپلې پیسې لاسته راوړئ پیسې لاسته راوړلی شئ. یوه دا موضوع. بل په اکاونټ کې ډېر اپشن شته چې د تشریح وړ دي، خو تر اوسه پورې په ډېر څه باندې موږ هم نه پوهېدلو، په ډېرو څه باندې تر اوسه هم نه پوهېږو. نو موږ هم همداسې پوښتنه کوو، همداسې زده کوو. د فهم او د زده کړې وروسته بیا انشاءالله تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړوو او هغه تاسو ته په پښتو ساده ژبه باندې تشریح کوو. دا د سټاټس یا د تفصیلاتو اپشن دی چې په دې کې دغه والټونه په تفصیلي ډول باندې تشریح شوي دي. زه به تاسو ته دا اوس یو کوم څه مې چې د پینډینګ او اویلیبل باره کې درته وویلې د هغې به لږ تشریح درکړمه نوره. ګورئ دغه د اصل له پکیج پیسې چې $351 سپینډ یعنې مصرف شوي دي، په کار لګېدلي. دغه 351 او د دې سره ګټه دا په دغه 418 کې شاملې دي. یعنې هغه 351 اصلي پیسې زما د سرمایه څخه او نوره دا چې 418 دي، په همدې 418 کې هغه 351 هم دي او څه ناڅه ګټه هم ده. دغه 351 چې د پاس پکیټ څخه راغلي دي پینډینګ ته، په همدې ډول باندې به هغه نورې پیسې هم راځي ورسره، ګټه به هم راځي. دا دواړه به دلته جمع کېږي پینډینګ کې
چې د هر څو ورځو څخه وروسته چې ما درته مخکې یادونه وکړله هغه ګټې به راوځي اویلیبل ته به راځي او اصلي پیسې به دلته پاتې کېږي په پینډینګ کې چې د قرارداد په ختم کې یا په نهایت کې به بیا هغه پیسې هم اویلیبل ته راکوزیږي چې بیا موږ دوه اختیارات لرو چې درته ومې ویل چې هم کولی سو ویې باسو او هم کولی سو چې بیا یې سرمایه ګذاري کوو او خپل تجارت ته ادامه ورکړو. نو دا ورونو لنډه ویډیو د پینډینګ او اویلیبل اپشنونو په باره کې انشاءالله په راتلونکي کې به په نورو ویډیوګانو تاسو ته نور اپشنونه هم تشریح کړو. ښه وخت. الله مو مل شه.